سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو خويندو نن د یو داسې عمل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم چې دې عمل ته د الله رب ذوالجلال د خزانو چابي ویل کیږي. دې عمل سره به د الله رب ذوالجلال تمام خیر او برکت ستاسو طرف ته متوجي شي. دا عمل د ډیرو زیاتو ورونو خويندو آزمایل شوی عمل دی. د دې په برکت سره الله رب ذوالجلال ډیرو زیاتو ورونو خويندو ته فائدې ورکړي دي. ډیره زیاته نفع الله رب ذوالجلال ورکړي ده. دا عمل به تاسو په شلمه روژه د ماښام د مانځه نه بعد کوئ، یعنی د 21مې روژې په شپه باندې کله چې تاسو د ماښام مونځ وکئ په خپل ځای باندې به کښېنئ او 313 پیرې به سوره کوثر ووایئ، انا اعطیناک الکوثر. دا صورت په 313 پیرې ووایئ. کله چې 313 پیرې برابر شي د هغې نه بعد به 9 پیرې تاسو درود شریف ووایئ. خو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې هر ځل تاسو دا صورت شروع کوئ نو بسم الله به ورسره وایئ. 313 پیرې تاسو سوره کوثر ووایئ، 9 پیرې هم درود شریف ووایئ. د هغې نه بعد به یې د خپلو پیسو په بټوه، په پرس یا په تیلی باندې چوپ کړئ. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به ټول کال خیر او برکت نصیب کړي. ټول کال به ستاسو بټوه، ستاسو پرس د پیسو نه خالی کیږي او د داسې ځای نه به الله رب ذوالجلال مال او دولت راولي چې د هغه ځای به ستاسو وهم او ګمان هم نه وي. الله رب ذوالجلال دې زموږ د ټولو د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي او ټول ورونه خویندې دې الله رب ذوالجلال د خپلو خزانو نه شته کړي او د مخلوق د محتاجۍ نه دې الله رب ذوالجلال موږ ټولو ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.